السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. نن درته د دې کورس په اړه باندې لږ معلومات درکومه چې دغه کورس لړۍ څنګه ده، کوم کتابونه پکې شامل دي، اصلا د دې مطلب څه شی ده. یعنې په عموم کې د دې معرفي ده د دې کورس، د نوی کورس چې موږ ستاسې شروع کوو د دې معرفي ده. په عموم کې ما مخکې هم درته ویلي دي چې دغه د انګلیسي ژبې 4000 ضروري لغاتونه چې نن سبا ډېر زیات زبردسته او ډېر ښه میتود ده چې په دې سره کولی شي یو نفر بدون له دې چې کورس ته لاړ شي په کور کې دغه سیریز ځان ته واخلي او استفاده ترې وکوي. انشاءالله چې د دې دغه کوم مشکلات چې په انګلیش کې لري هغه ورته حل کېږي. په لومړي سر کې دغه چې دي 6 کتابه دي ټول چې تاسو په عملاً په عکس کې وینئ چې هر کتاب یعنې په عموم کې دې کې 4000 لغاتونه دي چې هر کتاب 10 درسه لري. دغه 10 درسو کې بیا هر درس چې ده 2 برخې لري چې لومړۍ برخه یې لغاتونه دي او دومه برخه چې ده بیا د دوی هغه داستان ده چې په هغه داستان کې مثال د خبرې یو قصه ده. په هغه قصه کې دغه د کوم لغاتونه چې یا وایو دغه ټول استعمال هلته هغه سوی ده په عملي بڼه باندې چې څنګه یو لغات په جمله کې څنګه استعمالیږي او څنګه استفاده ترې کېږي. د دې لغاتونو یا د دغه سریز کتابونه هم شته په ګوګل کې، په بازارونو کې هم کولی شي چې دغه کتابونه تاسو پیدا کړئ. خو ښه خبره چې ده هغه تاسو دغه ده چې تاسو باید چې د دې کتابونه ځان سره ولرئ په عملي بڼه. کوم درس چې تاسو ته درکول کېږي تاسو کولی شئ چې د هغې لغاتونه ځان سره یادداشت کړئ او معناوې ولیکئ او جملې هم همداسې جمله معناوې به هم درته وایي. نو بله خبره چې ده هغه د دې زیاتره کسان وایي چې ماته کتاب نه میلاویږي، نو د هغو لپاره هم بیا هم ښه خبره ده، ځکه چې دوی کولی شي چې د دغو کتابونو په نه شتون کې هم دوی د درس تعقیب کړي. دغه کتابونه یا دغه سریز ځان ته اپلیکیشنې لري، هر کتاب ځان ته اپلیکیشن لري چې دغه اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره تاسو کولی شئ چې هم لغاتونه او هم هغه کوم داستان برخه چې ده په واضح ډول او د خپله تلفظ سره چې تاسو ته به داستان هم وایي او کوم پروننسیشن پرابلم چې تاسو لرئ هغه به هم درته حل کېږي. اوس راځو د دې کتابونو هغه غټه بڼه تاسو زه معرفي کوم چې څنګه دا چې دا 4م کتاب ده. تاسو لاندې وینئ چې د دې ایزنشل ورډ 4م کتاب ده، دا هم 5م کتاب ده چې دا هر کتاب ځان ته اپلیکیشن په ګوګل پلی کې لري. زه باید چې اخره د ویډیو کې زه تاسو ته هغه هم درته وښیم. دا هم 6م کتاب ده. په دې ډول سره دغه د ورډ لیست ده یا د لغاتونو یو لیست ده چې دې سره تاسې هر درس په دغې رقم غوندې لغاتونه لري چې لاندې د لغت نه لاندې د دې بیا د لغت معنا ده. بیا ورسره وروسته دریم قطر کې د لغت هغه جمله یا د لغت لپاره جوړه شوې جمله ده چې څنګه یو لغت موږ په جمله کې کارولی شو. دا هغه بڼه ده د لغاتونو یو لیست. بل هغه داستان ده، لکه مخکې ما تاسو ته وویلې چې دغه لغاتونه 4000 لغاتونه چې دي یا دغه 6 کتابونه چې دي دا ځان ته د لغاتونه برخه هم لري او د داستان برخه هم لري چې داستان برخه یې دغه ده. په دې ډول سره دغه داستان لري او زه به له خیره سره تاسو ته دغه داستان وایم، لغاتونه به هم درته وایم او د داستان هغه دقیقه او ټکي په ټکي معنا به هم درته وایم چې تاسو به کولی شئ چې په خپلو کتابونو سره مقایسه کړئ او یو څه ترې زده کړئ. د دې لړۍ 3م کتاب ده چې د دغو لړۍ ما درته ویلي چې دا کتابونه لري 6 کتاب لري او 6 کتابه تاسو ټول ولیدل. اوس راځم هغو کسانو لپاره چې هغوی کتابونه نه لري، نو د دوی لپاره ښه خبره دا ده چې دوی ګوګل پلی ته لاړ شي.
په ګوګل پلی کې دلته دی د 4000 ایسنشل ورډز هغه کوم دغه چې ده چې زه تاسو ته اوس هغه کومه درته دریم دا کلیک کوم. په دې لغتونو کې اوس تاسو دغه کوم اپلیکیشن چې دي دغه اپلیکیشن دا دریم قطار کې دا یو کلیک کوو. دغه اپلیکیشن کې تاسو په عملي ډول سره لکه کوم هغه چې په کتاب کې دي هغه په دې کې هم تاسو کولی شئ. ښه په واضح ډول سره معلومیږي او دغه ښه والی دا ده چې دې سره تاسو کولی شئ چې کوم پروننسیشن پرابلم چې تاسو لرئ یعنې نه صحیح کولی دا وګورئ دوستانو. دې کې په مکمل او ډېر واضح ډول سره چې تاسو ډېر ښه په ښه ډول او یو څه ترې زده کولی شئ. نو دوستانو درس به هم له خیره سره په راتلونکي جمعې ته شروع کوو او د درس ویډیو به زه تاسو ته اپلوډ کومه په تلیګرام ګروپ کې یا واتساپ ګروپ کې. خو ښه خبره ده چې څوک تلیګرام نه لري تلیګرام انسټال کړئ او هلته ما چینل جوړ کړی ده چې په هغه چینل کې جوین شئ. نو زه به تاسو ته هرومرو ټولې ویډیوګانې په یوټیوب کې درته اپلوډ کومه او تاسو کولی شئ چې له تلیګرام یا واتساپ څخه هغه وګورئ. خو مهمه خبره چې ده د ستاسو همکاري ده له ما سره. ستاسو همکاري څه شی ده؟ هغه دا ده چې تاسو هېڅ مثال د خبرې زحمت هم نه غواړي او ما سره یو همکاري دغه ده چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته د دغې چینل معرفي وکړئ چې دې سره د پښتو ژبې لپاره یو خدمت وسي او دې سره پښتانه چې زیاتره د دغو لغاتونو خواهش کوي او هغه پوره شي او یو څه ترې زده کوي. ډېره زیاته مننه دوستانو. بیا هم د چینل سبسکرایب او د ویډیو لایک درنه هېر نه شي او له دوستانو سره حتما خپاره کړئ تر څو د جمعې ورځې درس ته دی ټول آماده او درس ورڅخه تېر نه شي. ښه وخت تر بیا چې بیا حاضرېږو. د خدای په امان.